د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان کې په سوداګریزو بانکونو کې حساب لرونکو ته خپلو بانکي حسابونو نه د پیسو ایستېدلو محدودیت د کمېدو اعلان شوی ده. د افغانستان بانک نن دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي دغه اسانتیا افرادو او شرکتونو دواړو ته رامنځته شوې ده. دا محدودیت په 2021 کال کې تر هغې وروسته ولګول شو چې د افغانستان اسلامي امارت واک ته ورسېدل، چې امریکا د افغانستان په شتمنۍ بندیز ولګول. همدارنګه یې د افغانستان په بانکونو هم بندیزونه ولګول. د دې ترڅنګ کومې پیسې چې د افغانستان په بانکونو کې موجودې وي هغه هم د تیرو چارواکو له لوري د فتح په وخت کې ویستل شوي وي او زیاتره یې دغه چارواکو خپلو خارجي کورونو ته انتقال کړي وي، چې له امله یې په افغانستان کې پیسې کمې پاتې وي او مرکزي بانک سوداګریزو بانکونو ته تادیه نه شوه کولی. د همدې امله هغه کسانو چې په دغو بانکونو کې پیسې ایښې وي په هغو باندې محدودیت ولګېدل. تازه د افغانستان بانک په اعلامیه کې راغلي هغه کسان چې بانکونو کې د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لري تر دې وروسته هره اونۍ د خپل حساب څخه 600 یا په میاشت کې $2000 اخیستی شي. وړاندې دغه کسانو له خپلو بانکي حسابونو 400 په میاشت کې اخیستل. همدارنګه د افغاني اکاونټ لرونکو ته هره اونۍ له خپلو بانکي حسابونو د پیسو ایستلو کچه له 10,000 څخه 50,000 ته او په میاشت کې تر 200,000 افغانیو پورې لوړه شوې ده. افغانستان بانک پر خپله اعلامیه کې ویلي دا پرېکړه د مالي ستونزو کمېدو او د بانکي چارو د لا ښه والي په موخه کړې ده. دغه بانک همداراز د شرکتي بانکي حسابونو لپاره د پیسو ایستلو محدودیت میاشت کې له 15,000 امریکایي ډالرو څخه 40,000 امریکایي ډالرو ته لوړ کړی ده. د افغانستان بانک سوداګریزو بانکونو ته د وړو او متوسط شرکتونو لپاره تر 300,000 افغانیو معادل بانکي ضمانتونو د اجرا کېدو سپارښتنه هم کړې ده. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د عامو افغانانو سوداګرو او شرکتونو خاوندانو په وار وار د خپلو بانکي حسابونو د پیسو پر ایستلو لګېدلي محدودیت شکایت کړی ده. سوداګر وایي دغه محدودیت یې په کور دننه کاروبار او بهرنی سوداګر اغېزمنه کړې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د اقتصادي څارنې خپل وروستي راپور کې چې تېره اونۍ خپور شوی و په دې برخه کې د ستونزې یادونه کړې وه. د افغانستان بانک وایي هغه کسان چې پیسې تر دې تاریخ وروسته خپلو بانکي حسابونو کې اچولي له کوم محدودیت پرته هر وخت چې وغواړي له خپلو بانکي حسابونو څخه پیسې ایستلی شي. د افغانستان بانک خبرداری ورکړې که سوداګریز بانکونه او د بهرنیو بانکونو نمایندګۍ دې پرېکړې سرغړونه وکړي یا هم له پیرودونکو په دې اړه مستند شکایتونه ترلاسه شي دغو بانکونو سره به اصولي چلند وشي.